دا یوه خبره چې مطلب که یوه نجلۍ پېغله د 14 کلو یې هلک هم د 14 کلو یې که یوه نجلۍ تعلیم یافته یې هلک هم تعلیم یافته یې او که یوه نجلۍ ښایسته یې هلک هم ښایسته یې دا په کفر کې راځي؟ یاره زه به تا ته یو ډېر اسانه تورې ووایم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په خپل دور خلافت کې دا قانون پاس کړي، ویل چې کومه زنانه کومه بچی په رنګ ښه ده هغه به بدرنګ ته نه وځي. ځکه د هغې هم دغونه زړه دی، د هغې هم دغونه ارمانونه دي، د هغې هم دغونه خواهش دي، د هغې هم ښایسته ژوند اراده ده. چې حضرت عمر فاروق کړي دي نو موږ به څه حیثیت لرو؟ به د دې خبرې څلور ټولې خبرې قیاس. هغه صاحب دا یوه خبره کوم، دا کفر چیز ته ویل کېږي؟ یاره کفر دې ته ویل کېږي جمال صاحب لکه زه چې اوس د خپل خاندان مطلب زما بچي د زیور کوم، زه به دغسې صاحب استعداد راواخله، حیثیت راواخله، قوم راواخله، علاقه راواخله، رسم راواخله، د دې مطابق جوړ کوم. مثال داسې دی لکه زه اوس راولاړ شم، زه یو بچي غواړم د خپل زوی دپاره، موږ پښتانه یو، موږ د یوې علاقې یو، موږ مسلمانان یو، موږ سنیان یو، موږ د امام صاحب د مذهب یو. یعنې دا ټولې خبرې به سنجوي چې سبا بیا د یوې خبرې د وجې پریشاني و اختلاف رانشي. شریعت موږ ته دا لار راښولې ده، نور دی نه دی چې زه اصل یم هغه کم اصله ده. یا دلته په ژبه کې به م فرق کي، په رسم کې به م فرق کي، په رواج کې به م فرق کي، په ژوند کې به م فرق کي، بیا ژوند نه سره تېرېږي. تاسو وګورئ زموږ پښتنو څونه ډېرې هزارهګانو نجونې غوښتي دي، میاشت 2-3 کال ورسره کړی دي، په اخر کې بېرته طلاقه کړي. نو هغه وجه د کوپ نه ده. که کوپ وای نو ولې به دونه پریشاني و ده ته جوړېدی و هغې ته به ولې جوړېدی؟ او موږ د ټولنې مور پلار الله دې ژوندی لره.